الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عمدة الأحكام اولنی کتاب د اودس په باره کې و. اودس سره متعلق مسئلې هغه بیانېږي په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیثو د بخاری او د مسلم نه. په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم یو ادب بیانوي چې کلم تاسو اودس کوئ نو د اودس د پاره پاکی اوبه استعمالوي. داسې اوبه چې هغه ګنده وي، نجسې وي، پلیتې وي او رنګ یې د ډېر ګندګۍ نه بدل شوی وي، خوند یې بدل شوی وي، دا بینې بدل شوی وي، نو په داسې اوبو باندې اودس دا مه کوئ. په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی: لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. تش او دسمات دې نه کوي، پیشاب دې نه کوي، واړه بول دې نه کوي یو کس تاسو نه فی الماء الدائم په ولاړو اوبو کې. ماء دائم څه ته وایي؟ نبی علیہ السلام خپل تشریح کوي: الذي لا یجري، هغه اوبه چې روانې نه وي. بعضې د کلو کې د درو کې داسې ځایونه وي چې لکه کوی شو، د کوی اوبه ولاړې وي، روانې نه وي، یا داسې جوره چینه شوه چې هغې ته سړی ورکته کېږي، یا ګودر شو. نو نن سبا لکه په دې کورونو کې خلکو دا سویمینګ پولز جوړ کړي دي، دا د لمبلو دپاره اوبه تالابونه جوړ کړي. نو چې اوبه ولاړې وي نو په دې کې تاسو او دسمات مه کوئ. ولی ثم یغتسل منه، او بیا د دې نه تاسو غسل کوئ، غسل د جنابت ته کوئ. په روایت د یو بل روایت کې الفاظ داسې راغلي دي، احمد او ترمذی او نسائی کې دا حدیث دی: ثم یتوضأ منه. په ولاړو اوبو کې تاسو او دسمات ځکه مه کوئ چې بیا ترې غسلونه کوئ، بیا پرې اودسونه کوئ. د مسلم شریف د حدیث الفاظ دام داسې دي چې لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب. چې ولاړې اوبه وي په هغې کې د جنوب سړی غسل هغه نه کوي. د دې حدیث د اول حدیث او د دویم حدیث مطلب د حدیث دا شو چې ولاړې اوبه وي او روانې نه وي، لکه د کوی اوبه، بعضې چینې داسې وي، د تالابونو اوبه، خو چې دا اوبه لږې وي. نو په دې کې انسان له پکار دی چې په دې کې تش او دسماتې ونه کي. حدیث کې تش او دسماتې ذکر دی او ورسره مراد ډک او دسماتې هم دی. امام نووي رحمه الله د دې حدیث په شرح کې په شرح د مسلم کې لیکي: والتغوط فی الماء کالبول فیه واقبح،
چې هر کله تش او دسماتې ناروا دی نو ډک او دسماتې په طریقه ورا باندې په طریقه ولا باندې په ولاړو اوبو کې ناروا دی، ځکه چې اوبه ولاړې وي او هر سړی راځي او په دې کې تش او دسماتې کوي، ډک او دسماتې کوي، دا اوبه بیا ګنده کېږي، بوی هم خرابېږي، رنګ هم خرابېږي، خوند هم خرابېږي. او دا اوبه په کلو کې داسې وي چې خلکو به ترې پخوا غسلونه کول او دسونه به پې کول. نو نبی علیه السلام وویله چې یو طرف ته تاسو اودس کوئ او غسل پکې کوئ او بیا راځئ خپل قضای حاجت پکې کوئ، نو دا مه کوئ. نو د حدیث ظاهرا یوه مسئله هغه همدغه شوه، او ظاهر د حدیث نه همدغه معلومیږي چې دا اوبه په دې سره چې بار بار خلک راځي او په ولاړو اوبو کې دا ګندګۍ نه کوي، نو د اوبه بیا ګندګېږي. او د اودس او د غسل دپاره شرط دا دی چې دا اوبه به پاکې وي. نو دا کار دا حرام کار دی، په ولاړو اوبو کې تش او دسماتې ډک او دسماتې کول دا حرام کار دی. دویمه مسئله هغه دا ده چې د حدیث نه دا معلومیږي چې د انسان تش او دسماتې، متیازې، پیشاب دا بالکل ګنده دي، ګنده. د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا که د انسان جامې ته دا دارې ورسیږي هغه هم ګنده کېږي، که بدن ته ورسیږي، که داسې اوبو ته وغورځېږي، د اوبو بوی ورباندې بدل شي نو هغه هم ګنده کېږي. د انسان او دسماتې دا ګنده دی، تش او دسماتې. که هغه وړوکی ماشوم وي او که غټ سړی وي، که نارینه وي که زنانه وي، د دې ټولو تش او دسماتې په اتفاق د ټولو علماو سره دا ګنده دی. دې سره کپړه ګنده کېږي، بدن ورسره ګنده کېږي. امام ابن عبدالبر په تمهید کې لیکلي اجمع المسلمون على ان بول كل آدمي يأكل الطعام نجس. د مسلمانانو په دې باندې اجماع ده چې د انسان تش او دسماتې، دا قطري چې دي د انسان، دا متیازې چې دي دا ګنده دي. امام نووي رحمه الله لیکلي ولا فرق بین الكبير والصغير باجماع من يعتد به. په دې کې دا فرق نشته چې دا نارینه ده، دا زنانه ده، دا ماشوم دی، دا غټ دی. لیکن خبرې ته په توجه سره غوږ دی. مسئله دا ده چې ماشوم وي نو په هغې کې په انځلو کې د هغې په صفایي کې لږ غوندې اسانوالی د شریعت د طرفه راغلی، لکه ابو داود نسائی کې دا حدیث دی، سندن صحیح دی، مستدرک د حاکم کې دی. د ابو سمح رضی الله عنه چې نبی علیه السلام به فرمایل یغسل من بول الجاریة، چې وړه ماشومه وي، هغه ماشومه چې هغه پی خوري، د مور په غیږ کې وي او هغه متیازې وکړي نو هغه ګنده وي، هغه به ټولې انځلی کېږي. که کپړې ته رسېدلی وي، که بدن ته رسېدلی وي، یو ځای ته ورسېږي نو دا به وینځي. خو د ماشوم په باره کې هلک چې وي شریعت لږه اساني راوستی. ویرش من بول الغلام، او د ماشوم متیازې چې دي چې وړوکی وي، هغه د پی خوړونکی ماشوم وي، نو په هغې باندې صرف چې کوم ځای ته رسېدلی صرف چړکاو د اوبو پې وکړه، په هغې باندې صفا کېږي. دا نه چې د ماشوم هغه پاکې دي، د ماشوم هغه هم پاکې نه دي، د ماشوم او د ماشومې دواړو ناپاکه دي. خو د ماشوم په هغې کې لږ شریعت اساني راوستی چې داسې چړکاو ورباندې وکړه. دغه حدیث سندن صحیح دی. او نور عام دا تش او دسماتې، دا قطرې، دا دارې، دا ټولې ګنده وي، که کپړو ته رسېږي که بدن ته. د دې وجې نه صحیح حدیث دی په دارقطني کې د ابو هریره رضی الله عنه چې نبی علیه السلام فرمایي استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ای زما امتیانو، تاسو د تشو متیازو، د دارو نه او د تشو متیازو نه ځان بچ ساتئ، کپړه ته بچ ساتئ، ځای ته بچ ساتئ، بدن ته بچ ساتئ.
ولې چې څوک ته ځان بچ نه ساتي الله به ورله قبر عذاب ورکوي. او یو صحیح حدیث کې داسې راغلی چې اکثر عذاب القبر من البول، مستدرک د حاکم کې دی چې د قبر عذاب چې ډیر انسان ته ملاویږي هم د دغه متیازو د دارو نه د نه بچاو په وجه، ځان نه بچ کول. د دې وجه نه یو حدیث کې داسې راغلی چې نبی علیه السلام یو ځل تېرېدو مر بقبرین، دوه قبرونه او نوي معنا دا ده چې دا مړي پکې تازه تازه خښ شوي. نبی علیہ السلام فرمایل وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، د دوانو قبرونو والاو ته عذاب ملاویږي، خو دا عذاب چې ورته ملاویږي دومره ګران کار نو چې دوی ته ځان ساتلی. ځان ساتل د دې نه ګران کار نو، که ځان یې ته ساتلی شو. نبی علیہ السلام بیا فرمایل اما احدهما فکان لا یستتر عن البول، په بعض روایتو کې لا یستنزه عن البول. د یو کس ته د عذاب قبر ځکه ملاویږي چې د تشو متیازو د قطراتو او د څاڅکو نه ځان بچ نه ساتو، کپړې به یې پې ګندوي، بدن به یې پې ګندوي، نو ځکه ول الله د قبر عذاب ورکوي. او دا دویم کس چې دی نو دې ته عذاب ځکه ملاویږي کان یمشي بالنمیمة، چې د به چغلخوري کوله، د دوو مسلمانانو په منځ کې به ورانه راوسته، جنگ به راوستو. نو د دې حدیثونو نه دا معلوم شو چې تشې متیازې که هغه د ماشوم وي که د غټ وي، د ځوان وي که د بوډا وي، د نارینه وي که زنانه وي، که د ماشوم وي که د ماشومې وي، دا ټولې ګنده دي او دا به انځلی کېږي سوا هغه د ماشوم چې هغه پی خوري، ماشوم وي، وړوکی وي او 2 کالو ته لا عمر نه وي رسېدلی، خوراک یې نه وي شروع کړی، نو د هغې متیاز نبی علیه السلام فرمایي چې یورش شو، په هغې باندې صرف چړکاو وکوي. حدیث نه یوه مسله هغه دا ثابته شوه. بل په دې حدیث کې الفاظ داسې دي چې لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، ولاړو اوبو کې د انسان نه لامبي چې کله دی جنوب وي. جنوب عزیزانو خپله معنا ده البعد، لرېوالی. جنوب تم جنوب ځکه وایي چې کله دی جنوب شي نو دته حکم شوی چې دا به جماعت ته نه نږدې کېږي، مونځ ته به نه نږدې کېږي تر هغه وخته پورې چې غسل یې نه وي کړی. دویم چې کله جنوب شي په خپله باندې دی ځان لرې ساتي د خلکو نه، لمجانبته الناس حتی یغتسل. جنابت چې انسان ته رسیږي په یو څو طریقو، حدیث کې راغلی. یو انسان ته چې احتلام وشي، مخکې حدیث هم تیر شو. احتلام دا معنا په خوب کې په انسان باندې اودس واوړي او د ده نه خروج د منی وشي په خوب کې، دې ته احتلام ویل کېږي. موږ او تاسو ورته پښتو کې شیطان په اودس واړوي. نو داسې انسان چې دی هغه به هم غسل بیا کوي، پوره غسل د جنابت وروسته به طریقه راشي. لکه مخکې حدیث کې تیر شو د عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې هغه وایي احتلمتو، ما په خوب کې ما ته جنابت را ورسېدو، نو بیا ما ویله چې په اوبو سړی ټول لامبي نو په خاورو باندې به همداسې مسه کېږي. فتمرغتو کما تتمرغ الدابتو، په خاورو کې داسې ورغړېدم لکه څنګه چې یو حیوان په خاورو کې رغړي، چې مال دا به د تیمم طریقی. وی نبی علیہ السلام ته چې رالم هغه راته وویله انما یکفیک، تا به تیمم وهلی وی. په خاورو کې داسې رغړېدل دا ضروره دا نه دي، صرف تیمم طریقې ورته وښوده دا به وکړي. نو دغه حدیث دلیل دی چې انسان چې جنوب کېږي یوه طریقه دا ده چې کله په خوب کې په ده باندې اودس واوړي. دویمه طریقه هغه دا ده چې په ویښه باندې خپل کور والا سره ملاویږي او خروج او وتل د هغه نطفی وشي، د منی وشي، په دې سره سړی جنوب کېږي. دریم چې غسل د جنابت لازمیږي، وروسته به دا ټول حدیثونه راشي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وان لم ينزل، چې کله سړی د خپل کور والا سره میلاو شي
اگر که د ده نه څه وتلی نه وي او دی د هغه سره په داسې حالت کې ملاو شي چې کپړې د دواړو په بدن باندې نه وي، نو چې شرمګاه د شرمګاه سره ملاو شي، نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې باندې غسل د جنابت دا لازمیږي اگر که د انسان نه څه وتلی نه وي. نو حدیث کې دا راغلی، نبی علیہ السلام فرمایي چې لا یغتسلو، د انسان چې کله جنوب وي نو دا به په ولاړو اوبو کې نه لامبي. ولاړو اوبو کې لامبل د دې معنا دا ده چې اوس یو کوی دی او ته جنوب یې، نو په دې کوی کې به داسې غوپه نه وهې، ډوبېږې به ورپکې نه، په کوی نه په بوکه باندې اوبه راوباسه، په مشین تې اوبه راوباسه، بیا پې لمبلی شي. او دا شرحه په مسلم شریف کې بیا 283 نمبر حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې دا حدیث بیان کو، نو چا ته تپوس وکړو نو کیف یفعلو، نو بیا به غسل څنګه کوي؟ دا اوبه ولې نجسې دي؟ نه، اوبه خو پاکې دي، د کوی اوبه دي. ویتناوله تناولا، د دې ولاړو اوبو نه به اوبه را اوباسي، د کوی نه به اوبه را اوباسي، په هغې باندې به بیا غسل کوي. نو خلاصه د دې حدیثونو هغه دا شوه چې انسان چې کله جنوب وي په ده باندې غسل کول لازم دی، فرض دی ورباندې. او چې غسل کوي په ولاړو اوبو کې به ډوبېږي نه، د ولاړو اوبو نه به اوبه راخلي، په هغې به غسل کوي. او دویمه مسئله هغه دا وه چې په ولاړو اوبو کې تش او دسماتی به انسان نه کوي او ډک او دسماتی به هم نه کوي، هغه ولاړې اوبه چې روانې نه وي. حدیث نه معلومه چې روانې اوبه وي به انسان کولی شي، لکه سیند شو، دریاب شو، هغه ځکه روانې وي د ګندګي نه پاتې کېږي. دا ولې نبی علیہ السلام ته منع کړې؟ وجه دا ده چې ته په ولاړو اوبو کې تش او دسماتی کې یا ډک او دسماتی، دې نه بیا ته غسل کې، بیا پې اودس کې، نو دا ګندګېږي، په دې سره به ستا اودس او غسل هغه نه کېږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې پوه کړي، او رب العالمین دې زموږ او ستاسو شوق او رغبت، مینه او محبته د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو سره پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.